سلامونه ملګرو 215 رنز ټارګټ زیمبابوے پاکستان ته ورکو دغه ټارګټ هم موږ پوره نکو یار دا کمی ورسته موږ پاتې شو یار اوس 215 ټارګټ هم موږ نشو پوره کولای هغه هم د زیمبابوے خلاف خام چرته د استرالیا چرته د نیوزیلند خلاف نه چرته د افغانستان چرته د بل کم ټیم خلاف نه بلکې د زیمبابوے خلاف هغه ټیم چې د وړو لوبډلو نه نشي ګټلې وړي لوبډلې چې کوم د ورلد کپ ته کوالیفای کیږي هغه نشي خو په موږ باندې داسې برلاسي نه پوهېږم یار څه وجه ده سکور کارډ سره شریکوم ښه چې د پاکستان د طرف څومره ګولان کرل شوي دي په دغه میچ کې سیم ایوب صاحب چې کوم دی هغه 11 رنزونه کړي دي غټه توره کړې ده په 19 بالونو باندې ورسره چې کوم دی شفیق صاحب ډېر غټ سکور کړی دی په 15 بالو یو رنز کړی دی کامران غلام صاحب چې کوم دی هغه 19 رنزونه کړي دي او کیپټن رضوان ناټ آوټ پاتې شوی په 3 بالو باندې 19 رنزونه کړي دي هغه سلمان 4 رنزونه کړي دي حسیب الله صاحب انډه وړي ده عرفان خان 2 رنزونه کړي دي امیر جمال هم انډه وړي ده تاسو ګورئ خاص سکندر رضا چې کوم دی په 3 اورونو کې رنزونه ورکړي 2 وکټې اغستې دي یو بل بالر سیم ویلیمسن په نوم باندې کوم د پشپږو ورونو کې 12 رنزونه ورکړي 2 وکټې اغستې دي یار عجیبه غونډه بیټینګ یار کله بالینګ پلاپ شي کله بیټینګ اکثره بیټینګ پلاپ کیږي یار د پاکستان 15 رنزونو کې 6 وکټې لاس ورکړي د خدای بندگانو خرته پته ده چې موسم هم خراب دی د باران د وجې نه دغه میچ ګډ وډم شو او بیا چې کوم دی مطلب تاسو ته په اوور کې 4 رنزونه دي دومره ډېر خو دیم نه تاسو دغه هم نشئ کولی کیپټن رضوان صاحب چې کوم دی پته نه لګي زه نه پوهېږم چې یاره دا څنګه بیټینګ ترسره کوي په 3 بالو 19 رنزونه کړي دي هلکه ته خو لږ سوچ وکړه چې باران کېږي نو دا بیټینګ لږ تیز کا او دومره ایوریج تا د دیم نه په اوور کې ته 4 رنزونه دي ته دغه نشي کولی یار یو بل شرمناک شکست سره هغه هم د زیمبابوے د طرفه زیمبابوے بار موږ له شکست راکوي تاسو ته به یاد شي یا نه چې په ورلد کپ کې چې کوم دی موږ ته ماته راکړه موږ یې د مخکې راوند نه چې کوم دی پاتې کړو او دا ځل چې کوم دی په لومړي اوډیای میچ کې چې کوم دی شرمناک شکست موږ ته راکړو یار موږ څه وکړو یار دا څه حساب دی یار 215 رنزونه هغه هم د زیمبابوے خلاف نه کیږي یار په دې بیټینګ باندې څه غدای راپرېوتې ده ملګرو خپل نظر سره په کمنټ کې ولیکئ ملګرو ویډیو سره زیات نه شیر کړئ د شپارس پلیران چې کله ټیم ته راشي که نه او سینیر پلیران ناست د فخر زمان غوندې پلیر ناست دی بابر اعظم هم په دې میچ کې نو بیا به چې کوم دی د میچ حالات هم دغسې یار نورې خبرې پرې نه کوم ویډیو سره زیات نه شیر کړئ د مزید ویډیوګانو لپاره پیج فالو کړئ والسلام